د لوی سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې موږ په دې وخت کې په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو سرحد کې چې تاسو څنګه ګورئ، آیا د لوی افغانستان مفکوره په عملي سیاست کې افغانستان نور هم منزوي کوي؟ دې سوال ته ځواب ځکه پرون چې موږ کوم پروګرام کوو د لوی افغانستان ګټې، په هغې کې به یو چا دا کومنټ کړی چې هغه کومنټ څه داسې و، هغه خو ډېر اوږد کومنټ دی، خو زه خیر لکه بیا به هم تاسو سره شریک کړم، ځکه چې بیا د دې په خاطر باندې ما هغه کوم پاور پوینټ پریزنټیشن چې ما نن جوړ کړی و، هغه د دې سوال ته ځواب دی. دې لیکلي دي لوی افغانستان یوه تاریخي او احساساتي مفکوره ده چې د احمدشاه بابا دورې ته ځان تړي. دا پاسداران ملي لیکي ته ځان تړي، خو عملي امکان یې ډېر کم دی. دا مفکوره د پښتونستان مسلې او د ډیورنډ کرښې رد ته تکیه لري چې له هند او پاکستان سره شدید تضاد لري. فعلي افغانستان ته یې ګټه دا ده چې ملي هویت او وحدت ته شعار ورکوي، خو زیان یې دا چې عملي سیاست کې افغانستان نور منزوي کوي، له افغانستان سره جګړې ته زمینه برابروي او نړیوال ملاتړ له لاسه ورکوي. تاریخ ښایي چې دا پروژه له امان الله تر داننه پورې یوازې شعار پاتې شوی، عملي نه ده. اړتیا ملي اجماع او سیمه ییز تفاهم ته ده. پرون دا دغه چې دی هلته کپاس کې تاسو وینئ، هلته لیکلي ما د ماغه ځینې دا کومنټ چې دی دا کاپي کړی دی او ماغه څنګه چې هغوی لیکلی و ما شانته ما کاپي هم کو او هغه انځور مې هم ترې اخیستلی، هلته لیکلي پاسداران شرف ملي. نو دا موږ نن چې دا پروګرام کوو د همدغه سوال ته به ځواب وي او هغې ته چې دی ما پې دغه کوم پاور پوینټ پریزنټیشن چې جوړ کړی دی دا د سوالونو ته ځواب دی. او که د نورو ملګرو په فکرونو کې هم داسې څه سوالونه وي نو هغه به نن موږ ځوابوو، ځکه زموږ د دې خاطر باندې چې زموږ د تلویزیون لوی افغانستان دی نو موږ همیشه دغه شان د موضوعګانې راخلو، بیا هغې ته به خپل ځوابونه ویو او که بیا داسې سوال پیدا کېږي بیا به هماغه شانته هغه سوالونو ته خپل جواب د هغه سوالونو مطابق جوړو. نو راځو پریزنټیشن ته. دا پریزنټیشن به لږ غټ کړو. دا د افغان ولس رول د لوی افغانستان په جوړولو کې بغیر له حکومت څخه د ملتپال حرکت لارښود. زموږ مقصد دا دی چې دې کې که حکومت مهم نه دی چې حکومت لوی افغانستان موږ ته جوړ کړي، دا د ولس کار دی. لکه زموږ غوندې ولس، زموږ غوندې افغانانو کار دی چې موږ دغه پوهاوی په عام ولس کې راولو. که د میډیا د لارې دې دپاره موږ باید مختلف قسم سیمینارونه جوړ کړو چې که ولس چېرته موږ په دې پوه کړو چې له افغانستان کې دې څومره ګټې دي، نو حکومت ته به دا ستونزه هم نه وي او دغه ولس چې یو کره هوښیار شي او په هغې کې دا پوهاوی راشي، د هغې نه وروسته موږ به ډېر په اسانۍ باندې لوی افغانستان ته تللی شو او حکومتونه چې دي هغه به منزوي کېږي نه. نو دا زه همداسې دغه مخ باندې به ځو. فکري ویښتیا، ملتپال تعلیم، د دې دپاره به همدا دي لکه چې ما څنګه لیکلي دي د تاریخ، هویت، جغرافیایي او کلتور په اړه د عامو خلکو پوهاوی، لکه دا کار چې موږ کوو دغه دی د تعلیمي موادو، کتابونو، سندرو، آنلاین کورسونو او خپرونو تولید. د لوی افغانستان تلویزیون لکه څنګه چې دغه موږ جوړ کړی دی او مجلو او ټولنیزو رسنیو له لارې د ملتپال فکر خپرول، د لوی افغانستان مفکورې ته علمي او منطقي بڼه ورکول. نو دا چې دا د ولس د لارې کېږي. لکه دا اوس خو سوشل میډیا عامه ده، یوازې الکترونیکس تلویزیونونه نه دي. دا موږ کولی شو دغه شان د سوشل میډیا د لارې خپل غږ خپل افغانانو ته، خپل ولس ته، پښتون ولس ته، افغان ولس ته دا ورسو. او دا د ټولو افغانانو دا کار دی چې دغه ویښتیا موږ په ټول ملت کې راولو، په افغان ملت کې، که هغه په افغانستان کې دي، که په پښتونخوا کې دي، که بلوچان دي، دا ټولو کې دا موږ راولو او د افغانستان هغه ګټې ورته معرفي کړو. ځکه ځینې وخت کې صحیح ده حکومتونو ته هغه مشکل وي، ځینې وخت کې ځینې نظامونه هغې ته څه مشکل وي ځکه هغه خپلې کمزورتیا لري، هغوی خو دا کار نشي کولی. نو موږ خو کولی شو د دې سره هغه حکومتونه چې دي هغه به لکه تنهایی طرف ته یا یوازیتوب طرف ته نه ځي او موږ به چې دی هغه خپل کار به په ولس کې لکه زموږ غوندې خلک دا به کوي. بیا د ولسي یووالی او همغږي، لکه دا د قومونو، قبیلو او سیمو ترمنځ اتحاد رامنځته کول. لکه دا موږ څنګه کولی شو؟ دا موږ هم د دې میډیا د لارې کولی شو او که بیا چېرته وروسته موږ کې دا توان پیدا شي او په نورو افغانانو کې دا توان پیدا شي او دغه شان جرګې جوړې کړي په مختلفو سیمو کې او د افغانانو د یووالي دپاره کار وکړي. دا نو بیا دغه کار بیا دې دپاره لکه بیا د وخت تېرېدلو سره دا باید پراخه شي. د جرګو، کلتوري ناستو او ټولنیزو رسنیو له لارې همغږي، لکه څنګه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویل، په دې باندې بیا نور دغه نه ورکوم دلایل. د تعصب
قبیله پرستی او ژبني اختلافاتو مخنیوي، لکه څنګه چې دا اوس ځینې قومونو کې تعصب دی، د دې لپاره باید کار وکړو، خاص کر په پښتنو کې چې دغه کومه قبیلو طرف ته ځي، دا باید یو پښتون ملت جوړ شي او په دې کې باید موږ کار وکړو او دغه په مختلفو سیمو او یا په لهجو باندې پښتانه تقسیم نشي. نو د دې لپاره کار کول دي. بیا د خپلواکه مدني او سیاسي خوځښتونه د ملت پالو مدني بنسټونو جوړول، لکه څنګه چې پی ټی ایم دی او داسې ملي تحریک دی په افغانستان کې او داسې نور ډیر زیات ملي تحریکونه دي چې د دې د لارې هم دغه کار د روان دی او کیږي. هغه په دې لپاره کتابونه هم چاپي، مجلې هم چاپي او ډیر زیات کار ورته روان کړی دی. نو دغه شان دغه چې دي تحریکونه دي یا دغه میډیاګانې دي، دا چې دغه د لوی افغانستان د جوړونې لپاره به دوی لارې هواري. د فرهنګي او سیاسي فعالانو یو موټی کول، ولس محوره رهبري رامنځته کول، د ډیورن کرښې د غیر قانوني توپ افشا کول، لکه دا به داسې کېږي چې دا لکه په اروپا کې کوم افغانان دي زمونږ یا په دې پوهنتونونو کې درسونه وایي، دا به کولی شي چې بیا وروسته په دې باندې تحقیق او ریسرچ وکړي او په هغه ځای کې سیمینارونه د بهر نه بعد چې په اروپایي هېوادونو کې یا په امریکا کې، کاناډا، استرالیا او دغه ځایونو کې بیا دغه شانته سیمینارونه جوړ کړي او د هغې د لارې دغه ځای خلکو ته دغه محصلینو ته دا غږ ورسوي چې نه دغه د ډیورن کرښه چې دا هېڅ معنا نه لري او دا یوه جبري کرښه وه چې انګریزانو د پښتنو په منځ کې راښکتلې ده او په پښتانه په دوه برخو باندې تقسیم کړي دي او دغه بلوچانو خاوره هم زموږ نه پاکستان ته ورکړې ده. نو دا به بیا وروسته کېږي انشاءالله تعالی. دې لپاره به بیا لکه ټول افغانان په شریکه باندې کار کوو. د نړیوالو حقوقي دلایلو له لارې د ډیورن کرښې غندنه، د قبایلي سیمو د خلکو د برخلیک ټاکنې غوښتنه، د پښتون ژغورنې غورځنګ او نور ملت پالو غورځنګونو ملاتړ، دې باندې مخکې خبرې کړې وې، نړیوال ملاتړ جلبول، لکه د دې لپاره به لکه څنګه چې په اروپایي او نورو هېوادونو کې افغانان دي، دا باید د دې د سیاسینو سره به خبرې وکړي او دا دوی ته په دوی باندې وپوهوي چې که لوی افغانستان جوړېږي، دې کې د ټولو هېوادونو ګټه ده او افغانستان به ثبات طرف ته ځي او هغه به د ټولو قومونو په ګټه باندې، د بهرني هېوادونو په ګټه باندې به وي. نو دې ته به دا کار کوو د خیر سره. د نړیوالو زینت د لوی افغانستان د سولې محور بڼه معرفي کول، د افغان کډوالو له لارې د نړیوالو رسنیو سازمانونو او پوهنتونونو کارول، لکه څنګه چې لکه دا کډوال چې کوم یو په اروپایي هېوادونو کې دي یا په استرالیا کې، کاناډا کې، امریکا کې، دغه ځای کې دي، نو د دې د لارې به دا هم ډېر کار کېږي. اقتصادي خپلواکي او همکاري، د سوداګریزو شبکو، پانګوالو او تولید بنسټونه جوړول، د سرحد دواړو خواو دا سرحد د کومه فرضي کرښه چې دا د دواړو خواو ترمنځ اقتصادي همکاري، اینه کومه د خاص کر یوازې د پښتونخوا سره نه، دا فرضي کرښه چې دا لکه د ایران او دغه د نورو هېوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان، ترکمنستان، چین سره، د دې سره ښې اړیکې او د سوداګرۍ پروګرامونه جوړول. نو دې سره به افغانستان د اقتصادي له پلوه قوي کېږي او څومره چې د اقتصاد له پلوه دا قوي کېږي، هغومره به نظامي قوت به هم ځان ته پیدا کوي. رسنۍ او ادبي جبهه پیاوړې کول، لکه څنګه چې زمونږ دا اوس ځینې ځوانان دي په رسنیو کې ناست دي، تر څو پورې چې د لوی افغانستان مفکوره یا د لوی افغانستان ګټې خلکو ته معرفي کړي، هغوی ځینې ګیمونه کوي یا یو بل ته کنځلې کوي. نو د دې په خاطر باندې دغه شانته لکه دا مونږ چې جوړې کړي او داسې که نورې ډېرې رسنۍ ډېرې شي او په دوی خلکو کې د لوی افغانستان دپاره، د پښتنو د یووالي دپاره، د پښتنو ژبې د واکمنۍ دپاره، د دې دپاره کار شروع کړي، نو بیا به دا پښتانه چې دي او افغانان دا به یووالي طرف ته راځي. اوس چې دی په دغه کوم ګیمونه چې دوی دي د ټیک ټاک د لارې دوی کې، تر څو پورې چې دوی یووالي ته راشي، دلته دا دوی یو بل ته کنځلې کوي او افغانانو کې نور هم نفاق پیدا کوي. د ادبیاتو، فلم، شعر، سندرو او داستانونو له لارې فکري بیداري، د لوی افغانستان لکه څنګه چې د تلویزیون زموږ له لارې د ملتپاله پیغامونو خپرول، انشاءالله تعالی دې کې به په راتلونکي کې به موږ ملتپال نور ځینې مشران ځان سره راولو او هغه به خپل پیغامونه او خپل نظرونه له خپل پښتون ولس سره، افغان ولس سره، دې سره به شریکوي. د نسلونو روزنه، د ملتپال نصاب جوړول، لکه دې لپاره خو په کار دا و ځکه دا چې دی دا اوسه پورې په افغانستان کې دا کار نه شوی چې په نصاب کې دغه د لوی افغانستان ګټو په باره کې خبرې کړې وې، دا د تاریخ په اوږدو کې نه دي شوي، باید دا هم داسې وي ځکه چې هر ماشوم چې رالویېدلی چې پاکستان دی، پاکستان به هم نه ویلی، ځکه اوس هغه تعلیم یافته قشر که اوس چې د په افغانستان کې وي، دوی به هېڅکله پښتونخوا ته پاکستان نه ویلی. خو دې په خاطر باندې چې دغه نصاب کې داسې کوم
درس دوی ته نه دی ورکول شوی ځکه دوی اخواته چې اوس دغه د پرچې کرښې نه اخواته کوم افغانان اوسېږي په پښتونخوا کې هغوی ته پاکستانیان وایي. نو که چېرته په نصاب کې د ماشومتوب نه دوی ته دا ورښودل کېدلی نو بیا به دوی د افغانستان دغه ته چې دی یا به د مقبوضه افغانستان ویلې پښتونخوا ته او یا به ورته پاکستان نه ویلې. خو دغه ته په دغه نصاب کې هم دغه مشکل دی چې د په نصاب کې موږ دغه رقم شامل کړو چې دا د افغانستان خاوره ده، پښتونخوا تر ملګرۍ پورې او بلوچستان هم چې دی دا هم د افغانستان خاوره ده او دې کې چې دی بیا هغه ګټې چې دي هغه دغه نوي نسل ته مرښودلې دي، ځوان نسل ته، نو بیا به دغه مشکلات به اوس نه وي، نه به پښتنو د پښتونخوا خلکو ته پاکستانیان ویلې او نه به خپله دغه خاوره چې دا به ته بیا پاکستان ویلې. نو دلته چې دغه یو مشکل شته، نه دغه تلویزیونونو اوسه پورې کوم دا کار کړی دی چې د پښتونخوا خلکو ته د پښتونخوا ووایي، ځکه فقط صرف یو د په ملي تلویزیون کې دا ویل هغه د درې میلمانه د پښتونخوا نه راغلي وي، د پښتونخوا نه میلمانه راغلي چې په دې باندې د پنجاب میډیا ډېر زیات بې شور او غوغا پورته کړې وه. نو دغه یو د پنه بغیر موږ هېڅکله وانه اورېدل چې د پښتونخوا نه پښتانه راغلي دي او پاکستان نه راغلي دي. ځکه دې دپاره لکه دا اوس که نور هېڅ هم نه وي، که هغه تلویزیون نه هېرېږي نو دغه سوشل میډیا چې کوم تلویزیون دي یا رسنۍ دي د دیو باید دا کار وکړي. د ماشومانو، ځوانانو او میرمنو خاص پروګرامونه نه چې خپله موږ دغه د میرمنو ته هم دا درس ورکوو، نه چې بیا هغې خپلو بچو ته هم دغه درس ورکولی شي، نه چې دا لوی افغانستان برخه تر کوم ځای پورې ده او کوم ځای پورې دا پښتانه دي. پایله حکومتونه بدلیږي، خو که ملت ویښ شي تاریخ بدلوي. افغان ولس که د پوهې، یووالي، کار، جرأت او تدبیر سره د لوی افغانستان پر لور حرکت وکړي، دا مفکوره به یو ورځ یو واقعیت شي. نو دغه چا چې سوال کړی او دا موږ هغې ته دا ځواب لیکلی و، زه به دا لرې کړم، بیا به په دې باندې ډاکټر صاحب هم خبرې وکړي او راسا صاحب هم په خپل نظر له تاسې سره شریکوي. نو ما خو خپل کوم پرزنټیشن چې راوړی و هغه مې ملګرو سره شریک کړو. ملګرو دا به داسې وي چې په راتلونکي کې د خیر سره که داسې هر قسم سوال و موږ هغې ته ځواب ورکوو، ځکه زموږ مسله چې ده د لوی افغانستان سره ده او زموږ ټول پروګرامونه به د لوی افغانستان مطابق وي. کله کله به موږ په روزمره ځینې سیاسي پروګرامونه به جوړو چې هغه به د روزمره حالاتو په اړه باندې، خو نور به اکثره زموږ کار ټول د لوی افغانستان سره دی.